کونړ کې د افغان پوځ لخوا د زرګونو کسانو ژغورل او زلزله ځپلو ته د هندوستان او د پښتونخوا حکومت تازه مرستې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. هوایي ځواکونو زلزله ځپلو سیمو ته 155 الوتنې کړي دي. دفاع وزارت خبر ورکړی چې په تیرو 2 ورځو کې د دغې ډلې هوایي ځواکونو د ختیځ ولایتونو او په ځانګړې توګه د کونړ زلزله ځپلو سیمو ته 155 الوتنې کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دغه الوتنو کې نږدې 2000 ټپیان د هغوی په اوازان او روغتیا پالان لیږدولي دي. دفاع وزارت همداراز وایي چې له ولس سره د دوی د اردو مرستې نمایشي نه بلکې ایماني او وجداني مسؤلیت یې دی. دوی ټینګار کړی چې په سختو حالاتو کې به د زیانمنو خلکو لاسنیوی وکړي. بلخوا هند تېره شپه د هوا له لارې کابل ته 21 تنه مرستندویه توکي لیږدولي. د هند بهرنیو چارو وزیر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دغو توکو کې کمپلې، خیمې، د حفظ الصحې کڅوړې، د اوبو زیرمه ټانکرونه، جنراتورونه، د پخلنځي لوښي ګرځنده، د اوبو تصفیې دستګاوې، د خوب کڅوړې، اړین درمل، ویلچرونه، د لاس ضد عفوني محلولونه، د اوبو د تصفیې ګولۍ، ORS محلولونه او نور طبي وسایل شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به د وضعیت څارنه روانه وساتي او په راتلونکو ورځو کې به د اړتیا په کچه لا نورې بشري مرستې هم واستوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت افغانستان زلزله ځپلو ته د مرستو 15 لارې استوي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت افغانستان زلزله ځپلو ته د مرستو لیږلو په موخه غونډه کړې او 15 لارې مرستې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارلې دي. په دې مرستو کې درمل، خیمې، ترپالونه، توشکې او کمپلې شاملې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د سې شنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو کورنیو لپاره 2 لارې درمل، 1000 ژمنۍ د اوسېدو خیمې، 1000 ترپالونه، 1500 توشکونه، 3000 بالښتونه، 2000 کمپلې شاملې دي.